د شارټکټ د لارې چې کله اکسل خلاصوي صحیح سولون فقط راسته کلیک په ډیسکټاپ باندې وکړه نیو ته راسه د نیو د شارټکټ ته راسه په شارټکټ کې څه شو ولیکه اکسل ټکی ای ایکس ای صحیح سو دا چې کله ولیکي راسه نیکسټ وکړه دا د دې لارې نه ورځي براز باندې کلیک وکړه پی سی ته راسه پی سی سی ډرایو ته راسه د سی ډرایو چې ته راسه پروګرام فایل ته راسه پروګرام فایل شپږ اتیا ته راسه صحیح سو شپږ اتیا ته سره بیا مایکروسافټ افیس ته راسه کوم دی مایکروسافټ افیس دا دی مایکروسافټ افیس بیا 2015 افیس ته راسه د دې ځای بیا چې ته راسه اکسل پیدا کولای شې کوم دی اکسل دغه دی excel.exe راسه وکیک دا نیکسټ کتل ته چارت نوم ته ورکوي ما دا نوم ورکړي راسه فینش دا دی راسته کلیک وکړه پراپرټیز ته راسه د پراپرټیز شارټکټ ته راغلی په دې ځای کې چې شروع واچو شارټکټ ورواچو مثلا کنټرول الټ ای به ورواچوي اوکې که چوکې کې کنټرول الټ ای ووهه کنټرول الټ ای چې وای د خپل سره خلاصيږي سیسو دا غته سر بخلاصو درېمه طریقه خو نه ده د چې د نوټ پاډ د نوټ پاډ په وورډ کې درته ویل دا خو هغه اوس فایل جوړ کړي فقط نوټ پاډ راخلاص کړه نوټ پاډ چې راخلاص کړي ته سٹارټ ایکسل کې ووسی سو سٹارټ ایکسل چې مکله کې وای دا بیا کنټرول اس کې کنټرول اس کې راسم نوم ورک نوم چر نوم ورک ټکی بی 18 نوم سره کوي ورسته بیا ډبل کلیک پر وکړه دغه د طرف خلاصي ایکسل د طرف خلاصي کله چې وز ډبل کلیک پر وکم سی ام جان را خلاصي ما سی ام ډی کله مشکل دي سیسوله زدا ډیلیټ وم راځو درېمه طریقه چې دا کڅلرمه طریقه دا رن منو را خلاصوم پر رن منو کې چې لیکم ایکسل لیکم هم یاد دې را خلاص کی بیا رن منو را خلاصوم پر رن منو کې ایکسل چې لیکم ټکی ای ایکس ای او هم یاد دې را خلاص کی سیسلو پر رن منو کې ایکسل ټکی ډاټ ایکس یا دی ولسوي دې دا دې را خلاص کی سیسو بیا رن منو را خلاصوم پر رن منو کې ایکسل چې ایکسل 2014 سپیس 2014 وم کې کوم هم یاد دې را خلاص کی سیسو بیا راځم چې کوم دا می څومره طریقې سوې څلور طریقې سوې شپږ طریقې سوې ومه طریقه ته راځم د کومې لارې راخلاصوم ومه طریقه کې مثلا راځم د سرچ د لارې راخلاصوم په دې ځای کې چې شوم ایکسل ومه کله چې ایکسل ووهي دا فقط پر دې کلیک وکړه د راخلاصېږي اتمه طریقه راځم د پر دې ځای کلیک وکړه کله چې کلیک وکړه په وینډوز کې یا په وینډوز پر دې ځای کلیک وکړه آل پروګرام درته راوړي د آل پروګرام اکسسوریز فولډر ته ولاړ پر آل پروګرام چې کلیک وکړي بیا د اکسسوریز په نامه فولډر دی هغه فولډر ته ولاړ چې په هغه فولډر کې مکمل د کمپیوټر سافټویرونه پراته دي هر یو چې راخلاصوي پس موږ واس پر ایکسل د ایکسل جن خلاص کا البته چې ولاړ د اتمه طریقه نومه طریقه راسه کپاته وینډوز لاس وینډوز کې اس پر دې ځای کلیک وکړه راسه چې ته بیا راسه دا سٹارټ بټن ته راسه بیا دې پروګرامو ته راسه په دې ځای کې سرچ ورکړه چې ایکسل کله چې وګرځي کله سرچ ورکړه دا د خلاصي فقط پر دې کلیک وکړه دا د خلاصي سیسو دا نه بس وکړه سمه طریقه یو ولسمه طریقه چې کوم پاور پوینټ راخلاصوم په پاور پوینټ د لارې راخلاصوم سیسو پاور پوینټ مې دا د راخلاص کې پاور پوینټ باندې ډبل کلیک وکړه کله چې ډبل کلیک وکړي راځم ته سلاید راخم پر سلاید باندې په دې ځای کې چې لیکم دا شیپونه ته راځم د شیپونه سیوا بټن راخم بټن په دې ځای دا جوړوم کله چې مې جوړه کله دا مینو ما ته راخلاصي مستقیم زدا مینو را ته راخلاص کله بیا راځم رن پروګرام ته راځم پر رن پروګرام کې د چې لیکم دلته ایکسل لیکم سیسو ایکسل ټکی ای ایکس ای لیکم دا چې مکله ولي کې راسه وکیه چې وکیه دي کې وس راسه د پریویو ک چې پریویو دي کې پر دا بټن باندې فقط کلیک وکړه د وشر نه درته معلوم دي ته ګوري ځکه کلیک پر کومه څه چم کې چې شرط راوړي ګوره دا یو سکیورټي میسج دی راته راوړي سیسو دا سکیورټي میسج به یا خطر راوړي چې مثلا دا لینک دي تر خلاصيه خامخا خطر نه سیسو فقط راسه پر دا انیبل باندې کلیک وکړه پر انیبل چې باندې کلیک وکړي د مستقیم د ایکسل راته خلاص سیسو یا په ویډیو کې شته درته راغلي تی تمام میش دا د چیز د لارې سو د نوټ پاډ د پاور پوینټ د لارې سو بس دې دا غوړه کوم ها باندې طریقې بس ته د سیم ډي د لارې لکه یو د سیم ډي د لارې شو په یاد راوړل سیم ډي را خلاصوم کله چې سیم ډي را خلاصه کړم سیم ډي کې فقط ته ولې ک سٹارټ ایکسل سیسونه انټر کدا دی را خلاصه کی پس سیم ډي کې ولې ک سٹارټ ایکسل ټکی ای ایکس ای سیم ډي کې ولې ک سٹارټ ایکسل 2014 په درو سره تر کو سره درته خلاصه مشکل خو بنئ بس دې تر دغه ځای